او د خوښۍ ځای دغه دی چې تر اوسه پورې کوم داسې څه نه دي مخې ته راغلي چې د افغانانو د ځورېدو لامل شي او په ټول افغانستان کې بل خصوص په خوست کې ځوانان ګرځي پارکونو کې د سیل ځایونو ته ځي او زموږ ستاسو په اصطلاح هغه د ډنډرکۍ چې کوم د خوستوالو مشهور خواړه دي هغه یې راوړي دي خلکو پخه کړي دي او مشران یو بل ته د اختر مبارکۍ ته خلک ورځي تلویزیون هم بېلابېل پروګرامونه برابر کړي دي ملګرو ډېره خواري کړې ده او زموږ هم وغوښتل چې تاسو د تفریح لپاره چې کوم وخت تلویزیون وګورئ خوشحاله مو وساتو نو خوشبخته نه به ووایم چې مرکه کې چې زموږ سره څوک ناست دی تاسو به یې ټول پېژنئ او د ده د غږ سره د ده د کوارې سره او د د ملګرو سره چې کوم سوشل میډیا یوټیوب چینل یا فیسبوک کې دی راځي د افغانانو په خوشحال ساتلی دي دوی خندولی دي هغه د افغانستان هغه عنعنات هغه کلتور د په ډېره ښه بڼه سره وړاندې کړي دي شباب او خاموش صاحب چې دوی په ویډیو کې د ده نور ملګري هم دلته شته دي چې دوی دغه ویډیوګانې جوړوي څه ډول یې جوړوي پیغام یې څه دی د ده اصلي هدف څه ده په دې به وغږېږو تاسو هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه اختر دی خپلو منځونو کې مینه محبت سره وکړئ شباب صاحب تا ته د اختر مبارکي وایو ډېر زیات خوښ یم چې ستا سره یو ځای شو او موږ ته د وخت راکړو چې مرکې ته راشو بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو لومړی خو د ژمن د تلویزیون کترمنو لیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم ژوندی صاحب تاسو ته هم اختر مبارک مننه خوشحاله اوسئ مننه خیر اوسئ چې وخت هم راکړه دعوت مننه خاموش صاحب تا ته مرکلی وایو زیاته مننه خوشحاله اوسئ شباب صاحب څنګه د اختر څنګه تېرېږي کوم ځایونو ته ځئ چکرې وهې نه وهې څه بدلون ګورې دا ځل د اختر کې والا شکر د ښه د اختر چا خبر گزاره روانه ده والا مسئول هغه خو دا دي چې دې اختر کې بس ګورم راغلي موږ وایي د هیوادوالو لپاره یو ویډیو ریکارډ کړو د اختر په اړه کار مې په شروع کړی ده موږ خو د روژه کې خیر لږ مصروفیات ویډیوګانې کامې جوړې کړې په روژه کې خو سړی جوړ نه وي ذهني نو ما ویل چې د اختر لپاره یو د اختریزه ویډیو برابر کړو هغه تاسو سره مرکه به مې کړو دغسې ویډیو به م ریکارډ کړو شباب صاحب ډېر داسې تکړه کسان در سره دي په د ویډیوګانو کې دې پوښتنې ته به هم راځو دا ووایه چې اختر کې څه کوئ اول سر یې چېرته ځئ خپلوانو کره ځئ ملګري درته راځي او کومو ځایونو ته پلان لرئ ځکه دا مهمه خبره د روژه هم تېره شوي وي خلک ټول پراته وي خوبونه کوي عبادتونه کوي اختر چې راشي وي خلک خوشحاله وي او بالکل د هر چا خپل هغه دود او دستور یي که نه ځینې خلک څنګه اختر مانځي څنګه داسې دودونه موږ هم خپلوانو کره ځو یو بل ته مړۍ سره کوو یو کره مېلمه کېږو ځینې خپلوان بل کره مېلمه کېږو خو زه خو چې دا ته وینې چې هیوادوالو لپاره ویډیو ته راوتلی یم ویډیو ما اوس د اختر پر ورځ اختري داسې ده چې پیسې هم لکه چې په ګټې نه والا زه پیسو د یوټیوب چینل کې راځي که نه دومره نه دي والا که داسې خاص پیسې نو دا خلک وایي چې دا به ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړي وایي ځکه یې جوړوي زه دا ویډیو چې جوړوم شوق مې ده ورسره د شوق له هغه دا ویډیو جوړوم که پیسو په هغې نه جوړوم شکر الحمدلله خپل کار روزګار کوم د اختر کې چې خلک د لاړ شي چېرته یا د ماشومتوب کې بیا دغه شی چې پاتې شي د کور والا چې وځي زر زر یې جوبونو ته واچوي څنګه داسې خو تاسو نه وي کړي ځکه د ویډیوګانې کې ډېر داسې وران غوندې مخکې م کړي خامخا ماشومتوب کې خو دا کېږي په دې اړه یو ویډیو ما جوړه کړې وه هو شته دی ویډیو شته دی ما جوړه کړې وه دا د ماشومتوب د هغه ډېر خوند کي د خویونه عادتونه که نه هو ما سره تا خپله داسې عمل کړی ده چې خپلوان د زر زر د چڼې ممیز جوب ته اچولی وي یا تاسو پې لیدلی وای یا بیرته تاسو تللی وای خوړلی مو وي والا پې لیدلی خو نه ما خو کړي دي جب ته مشهوري چې چڼې مڼې جب ته اچولي دي خاموش صاحب تاسو هم ګرځئ یوازې د شباب صاحب سره دا نور ملګري چې د ویډیوګانو کې وای که څه کوئ اختر کې زه خو چې کله د فیلډ ته راغلی یم او شباب صاحب دی او زه یم په اختر کې هم د سره یم
او نور خپل کارونه کوو. زه په خپله خیاط یم، خدای شته روژه تېره شوې وه، ډېر بېخوبه شوي وو. خیاط ته ماته چې کمیس سره جوړوې لمنې کا پرې 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 نو بس اوس اختر دی. د اختر شپه ورځو کې ودي ډېر نازونه کوي او چې ورشئ در ګوري هم نه ځکه وخت هغې پوره وي، پرسي پوره وي. هغه ما واورېده د سکاو والا سلیمانۍ والا او د خیاطان په اختر شپه ورځو کې وي لکه نوې ناوې داسې نازونه کوي. شباب صاحب د مرکو کې تاسو جنجالونه هم کوئ که نه؟ داسې ورځې شوي دي چې ویډیو نیمه پاتې شوي وي، تللې وای غوسه در راغلي وي ملګرو د کوم چې ګروپ دی تاسو؟ ځکه ډېر ګران کار دی، دا هم تکلیف لري حتما. والا پاتې شوي دي ځینې ویډیوګانې داسې یو ویډیو موږ نه پاتې شوی و، هغه هم په دې خاطر نه و چې موږ جنجال کې کړی یا جنجال نه و کې کړی. لکه تا خبره وکړه والا سخت کار ده، خواري غواړي. او یو ورځ د ماشومانو د ظلم سخت دی. یو ورځ موږ یو ویډیو ریکارډ کړو، تقریبا 15 منټه به ډېر وخت هم تېر کړو. موږ یو ویډیو چې ریکارډ کړو تقریبا 2.5 غنټو کې یو ویډیو ریکارډ کړو. نو موږ داسې ښه خواري وکړه، ډېر لږ داسې پارک ته لاړو پسې. نو هغه ویډیو چې کله ما کور ته راوړه د ایډیټ لپاره، چې ایډیټ کار ما پرې کاوه، چې کتل مې هغه ویډیو باندې ټول ویډیو باندې غږ سایلنټ بند و. ما وایي چې همدا خبره وي، موږ نه هم ډېر داسې شوي دي. دا ووایه چې لکه هر یو انسان ژوند کې غواړي چې یو څه وکړي که نه؟ موږ تاسو پیدا د همدې لپاره وي چې کار وکړو، په دې ټولنه موږ تاسو ځان ومنو. ډېر وخت ماته د ملګري وایي چې ماته وایي چې زه به صفا خبره ورته وکړم چې زه به د خبریالۍ کې دومره ډېر مشهور شم چې هر څوک مې وپېژني. وایي ته د شهرت تږی دی چې نه، خبره دا ده چې موږ تاسو کار وکړو خلک مو وپېژني. لکه ستا څنګه ورپام شو اوس خو تا په افغانستان کې دلته په نورو هېوادونو کې کوم افغانان چې اوسېږي که نه ډېره زیاته مینه در سره لري، پېژني د غږ سره، یعنې ډېر شهرت یې لاسته راوړو. دغه کومه ویډیو وه چې تا ورپام شو چې ته راځه داسې موضوعاتو باندې کار وکړه؟ والا ژوندی صاحب دغسې ما دومره اراده نه وه چې زه به دغه جیته کې رارسېږم، دومره سوچ. د ویډیا چا درکړه؟ دې نه مو دغه بحث ته راځم. ما یو کامره واخیستله، هغه ما د عکسو لپاره واخیسته. فیسبوک کې ما یو نیم عکس پوسټ کوو، زه د شوقي وم. نو ما یو کامره هغه عکسو لپاره واخیسته. یو ورځ ما سوچ وکړم تر راسه یو ویډیو ریکارډ کړه چې څنګه کېږي. کیمره مې ځان ته مخامخ کېښوده، ته هغه سټینډ نو په دیوال مې ځان ته کیمره کېښوده او مخامخ ورته ودرېدم. یو تمثیل مې شروع کړو، پلانکی څنګه یې ښې بخیر یې جوړې. بیا بل ته ټلیفون وکړم، د شیطانت ویډیو مې جوړه کړه، یو بل مطلب جان مې سره اچوي. هغه ویډیو چې کله ما اپلوډ کړه خپل فیسبوک ته، نو خلکو ډېره زیاته خوښه کړه، ډېر زیاته خوښه کړه. داسې نور کمنټونه راته راغلل، داسې ویډیو جوړول ډېر خوند یې وکړو. هغه پسې بله تر اوس دغه شي پورې کې راورسېدم. د کورنۍ خو د کوم انتقاد شی نه در باندې لري؟ دا خبر دی پلار دی چې دغسې والا اول کې مشکلات و، ورته ویلی دی چې سندرې مې پیل کړي. څه وایي اوس دی نظر څه دی؟ خبر دی چې دا شباب دومره میډیا کې مخکې شوی دی، خبر دی، او ډېر به دوی ته خلک وایي که نه، لکه خپله دغه څوک چې لږ مخکې لاړ شي بیا پلاران چې زوی دی دغسې مخکې دی دغسې دی، بیا ډېر ورته خوشحالي. نه د اول کې کله ما ویډیو اول شروع کړې، نو د کلي کور دغه کې به زموږ پلار ته به ځینو خلکو خبرې کولې، وایي او دا زوی دې ویډیوګانې جوړوي، داسې پېښه ته بیا خوند نه ورکوه داسې که نه. وایم چې دا څه شی کوي؟ نو بیا د ځینو پوهې کسانو زموږ پلار ته قناعت ورکړه چې دا خو داسې یو پیغام لرونکي ویډیوګانې جوړوي، تمثیلي ساده سیسټم سره. هغه سره ما سره ویډیوګانو کې ماشومان چې ما سره ماشومان په ویډیو زه په هغه ویډیو کې څه داسې هغه غوندې کار وکړم که نه. لکه ما ویډیو هر سړی کتای شي. نو اوس شکر داسې نه وایي. شباب صاحب تا سره ډېر په د ویډیوګانو کې چې راځي ډېر زیات مینوال طبعه مینوال لري، خو دوی هم لري داسې شاید ستا ویډیو داسې ډېره خلک ګوري. لکه لوبغاړی خو ته یې د ماشومانو خاصې هم خوند کوي او د دوی خبرې بیا ډېرې خوږې وي. دا خاموش صاحب دی، دا نور دا دې څه ډول پیدا کړل دا کسان چې ستا سره په دې اپټونو کې کار کوي؟ والا ژوندی صاحب خبره داسې ده چې اول کې کله ما ویډیو ریکارډ کوله، ما په حجره کې خپل کور کې ریکارډ کوله، نو زه یې بیا شوم. نو ما سره دوم کس ضرورت و، ما سره کې اوس دوم کس څوک را پیدا کوي. نو هغه مخکې مې هغه یو ماشوم روان و فیصل. نو فیصل ته ما وویل همالته راسه دلته وایي څه وایم نه زه ویډیو ریکارډ کوم ما سره څنګ ته کښېنه. نو هغه فیصل چې ما ویډیو ته راوستو، ویډیو مې ریکارډ کړه،
هغه ویډیو ما اپلوډ کړ نو هغه ویډیو ته خبره خلکو لا خوښه کړه ډېره زیاته وایي دا ماشومان درسره راوله او دې نه وروسته دغه ماشومان چې زه ویډیوګانو کې راولم او خاموش صاحب تاسو یاد کړو نو دا خو تقریبا د ویډیوګانو نه مخکې ما ورسره پېژندل او د ده ډېر شوق و دی دغه ویډیوګانو ته یا تلویزیون ته داسې په کامرا باندې راتلل د ده ډېر زیات شوق و او ده کې استعداد هم شته ډېر ویډیوګانو کې ښه راځي مخکې دې کار کړی و نه مخکې مې کار نه و کړی او ما غوښتلم چې یاره ما د داسې سړی میلاو شي چې ما یو ځای ته ورسوي نو د ښه سړی پیدا اوس خو مې شخړه فریخته راکړې ده نو بس اوس پکې لګیا یم ژوندی بس خو دا یو بله خبره چې ډېره مهمه ده شباب صاحب زموږ ستاسو د موضوعات ډېر په دې مېرمنو پسې تړلي وي که نه ډېر داسې موضوعات شته داسې اوسه پورې د وناسو سره داسې ویډیو نه ده جوړه کړې لکه ویډیو کې هغې نه یا مېرمن جوړه کړي یا ورسره د کور مسایل لکه دغسې په طنزیه بڼه چې جوړوي یا دې اراده شته یا نه ولا دغسې موضوعات مونږ ته ډېر راغلي دي راځي کې خو اوس پورې مونږ نه ده جوړه کړې لکه ویډیوګانو کې اوس پورې ما بیا جنجال جوړېږي مېرمن دغه په هغه ما نه دي کړي اکټینګ او نه مو اراده ورته خو داسې ډېر موضوعات شته دي که نه لکه د زموږ لکه هغه ګورې یو د مېرمن له ښځې ډار دی ما یو له ښځې ډار دی کې به ښځه باید پیدا وي تاسو باید دیم کې هغه ویډیو ما ریکارډ کړې ده هماغه د ښځې هغه ټول سیسټم ما کې راوستلی ده تقریبا 1 میلیون کسانو کتلي نه د ښځې اکټینګ پکې شته نه پکې ښځه شته 1 میلیون کسانو کتلي او ګوره موضوع دا هغه خو بسان شي که نه شي نه دا به داسې په هغه کې راوسته داسې سیسټم که ډېر خلکو به لیدلي ویډیو چې هغه ما په څه طریقې کې راوسته نه کتونکي کې موږ راوستي وه که نه اوس مین کې به کردار لکه دا پوښتنه به داسې وکړه چې زموږ ستاسو ډېر د ژوند په دې موضوعاتو پسې لکه د ښځې کومې خبرې چې هغه باید ښځه وکړي هغه مدله راسي هغه ته ووایي فیصل ته ووایي هغه فیصل خاوند دي ورته وایي ښځه دې وایي ښځه داسې ته غوسه ده چې تا بیا مېلمانه راوستلي دي کور ته راځي که داسې لرګي در باندې مات کړم فکرینې دې کې خو دا په کار چې هغه ښځې مخامخ ته ویلي وایي خو هغه اکټینګ ما مدلا ته ورکړه مدلا راغی ده ته یې وویل ښځه یې داسې وایي دغسې طریقې سره مې ته د شباب سره خاموش صاحب سره ته یو داسې څو خبرې خو وکړه لکه د ویډیو کې چې اصلي ویډیو جوړوي د لیدونکي به خوشحاله شي وایي نو په دواړو سترګو ځکه هلته خوست کې تا ډېر زیات مینهوال دي لکه کومه موضوع باندې ورسره اختر کې څه داسې موضوع نشته دی وایي نو په یو موضوع به سره بحث وکړو شباب لاله اختر دی مبارک سوای تړه مشي روزي تراوی څنګه جوړ خیر خو قراری ده شکر دې ته څنګه عبادتونه دې وکړ روزه کې شکر دې خډیر غیبت پرې کې کنه توبه دې وباسه کنه ډېر غیبتي زه ډېر غیبتي دا کار دې خنه د غیبت ما کو وسره دا ښه کار نه ده ژوندی صاحب چې چاته ګورو ته غیبت زه ورکی شي نه کوم بیا مې کلمې خوږي دا اوس دې خبره ستا وکړه بیا هم مخامخ ګناه نه ده مخامخ ته وایه که نه مخامخ ته نه ډارېږم نه شم ودې وایم دا پزه دې اوس ووایم یو خو ډېره ښایسته پته ده ته یې ووخه شی به ته یې جوړ ښه مبارکۍ ته راغلی که چېرته راغلی مونږ خو وروره هغه دي مټایي نه دي راوړي خبرې که نه ګوړه به نه خو کور کې به وچ که نه شی نو تا په ما کله چې څکلي دي کور کې به وچ کې سړی شي کې نور خدمات نشته که نه لاړم در زه په مخه ولا د شستې هغه ورته نه وکړې هغه د شباب صاحب یو دی چې بخیل سړي پسې جوړه کړې وه واقعي د هغه رقم ته ګورئ بخیل ویډیو په خپله ما په ویډیوګانو کې هغه بخیل ویډیو خپله هم ډېره خوښه زما هم خوښه شوله او شته داسې ډېر خلک چې پیسې هم لري هر څه لري خو بیا هم بخیل او بل ډېر جالب شی چې د ما ملګرو ته هم ویل ستا دغه د خولې جوړښت خاموش صاحب د الفاظې دا ډېر زغه ته ورته دي د ویډیوګانو شیان ته لکه ډېر عدیم خبره یي که نه چې ته اوس واخلې یو رقم خواږه راځي دا هم په ویډیوګانو کې ډېر غټ کمال دی اوس که د تا ویډیوګانې موږ زر جوړې کړو تا چې بل خبره وکړه چې هېڅ یو ملګري مې خبره کوله چې ویډیو نه وځي لکه خدای پاک داسې ورسره جوړ کړی ځکه دا فیلډ کې داسې مخ ته لاړ شوی
اصلا کې دا په خپل خوږ سړی دی او نه خوږ چې به هم خوږه ده. زیات مینوال پیدا کړي دي او غیبت خو بیا ګناه دی که نه دا روژه کې دې څنګه عبادتونه وکړل څنګه دي وه روژه دې څنګه وه شکر الحمدلله تر خپله وسه پورې څو ورځې تراویح دې وکړې دروغ مه وایه وایه زونده صاحب دا هغه کې راځي رویا کې بیا راځي که نه خلک نه خو رویا کې دې راشي یو حدیث ته وایي چې زه نه تاسو د عبادت وښیئ چې نور خلک تشویق کوي چې هغه خو ما خو ورته خپله وسه پورې مه کړې که نه پاتې شوي به مې څه به م کړي څه به م دا ستر نفلونه به دې نه یې کړي د شپې چې نه راځي 28م نه راځي 25م نه راځي خو داسې ډېرې شپې سبا کړې خپله وسه پورې مې وس دې وکړو بس خدای پاک دې قبول کړي خدای پاک قبلوي او روژه کې وایي چې خوب دی په راځي په ثواب راځي هر څه چې کوې که نه ثواب دی بالکل زده کړې دې څومره کړي دي دا والا زده کړې بدبختانه مکانې کړي دي تقریبا ویډیوګانو کې لکه چې مصروف کړي نه والا ویډیوګان خبره نه وه دی مونږ پلار چې وو دا یوازې وو لکه د کار روزګار یې کو دی په یوازې نه سو کوی نو کسو سره ضرورت و نو هغه کار دی یوازې په مخ نه سو بولی نو زه دې کار روزګار ته ورسره راغلم یعنې اوس غواړئ چې لوړې زده کړې وکړي نورې نه کېږي والا اوس مشکلات دي ډېر عمر خو دې دومره زیات نه ده عمر مې کم ده خو هغلته د کور کارونه سي او څو وروڼه یې بیا ورونه 5 ورونه یو هغه ما کشران دي او 4 ورونه نور هم یو میرانا ورونه مې دي وو تقریبا په دې څه ویډیو نه ده جوړه کړې د میرانا ورونه هم ډېر خپل منځ کې جنجالونه لري نه آیا غام ده چې مور مې مړه کیمرا ده که چې د ما باندې کارونه کوي نه شکر د مونږ سره ښه یو خوشحاله خو یو ویډیو ورته جوړه کړه چې راتلونکي څه مشکل جوړ نه کړي داسې یو پیغام ورته جوړ کړه بیا ورته ولېږه که نه واټساپ کې چیکې ور ولېږه د هغه کې دي چې د لباسونو کې ډېرې ښایسته جامې دي کړي دي سپینې جامې دا څنګه والا په جامې خو تا ما دي ښایسته نوې جامې دي کړي دي اختر ته اختر کې خلک جامې کوي کوم رنګ دې ډېر زیات خوښېږي والا ما سپین رنګ خوښېږي سپین او تور رنګ ډېر خوښېږي را به شو لږ د پوښتنو ته چې لږ د خپرونه جالبه شي خلک خوشحاله شي او خلکو دې پوښتنو ته ډېر وسواس هم څنګه د ویډیوګانې خو دې ډېرې ځي داسې د مینې وړاندیز خو چا نه وي درته کړی د واده وړاندیز خو چا نه وي درته کړی ته دا ووایه چې دا خلک د ویډیو ګوري که نه مونږ هلته چې کله خپرونې جوړوو لکه اوس ته که نه مشهور سړی او ټول نه مهم پوښتنې د دې ته داسې خلک غوږ ایښودلي څه ورته وایي او ډېر خلک بیا حال نه وایي وایي چې مینهوال مو کمېږي ما خپله لیدلي دي نه ما زه دا خبره چې دروغ مې نه خوښېږي سپینه خبره په ویډیوګانو کې خو ډېر وایم که نه هغه خو د خلکو د اصلاح لپاره یې وایم که نه خلک وویل مخامخ وایم چې دروغ وایي څنګه دغسې پوښتنه یو بل تلویزیون کې زه میلمه هم رانه وکړم وایي دغه د ملیار دغه خبریال صاحب وایم ما دغه پوښتنه کې کاټ کوی ولې نو اجمل هم هغه پرې وخندل ټول سره پرې وخاندي نو ژوند د راځي ولې نه رقم نه اوس ته ووایه چې سره کوم ځان نه خلاصوو که نه یعنې ځکه دا و صفا درته مو مینه م کړې ده په ژوند کې خامخا مینه شباب سره مینه دې م کړې او ته خو ګوره همداسې ښایسته یو خبره زه درته وکړم نن سبا د موبایلونه راوتلي دي تا سره هم شته دی او چې ډېر داسې بد رقم سړی وي که نه چې بسا کسو بسې داسې ښایسته کړي چې ووایې چې و سړی دا څه شی دي څه رقم خبره ده ما نه پکې ورکه شي زما یو ملګری دی یعنې دا خلک داسې فکر کوي چې دا په اروپا کې اوسېږي او بل چېرته اوسېږي نورې بازار کې دکان دی خلک ورته وړاندیز کوي چې موږ در سره ګورو او دی چا سره نه ګوري بدرنګ دی هلته په آیفون موبایلونه دي ته په ویډیو کې ماشاءالله ښایسته راځي همداسې هم ښایسته ځواني عکس کې به فلټر وکړې ایډیټ به کړي لکه صفایي باندې مخ خار شي راولي په ویډیو کې بیا دومره هغه نه راځي صفایي نه راځي که نه
نو د ګنجي سر باندې دې څه جوړ دي که نه دا موضوع هم ډېره مهمه ده ځکه چې نن سبا په د افغانستان کې په د نورو هیوادونو کې که نه بس چې د ګنج سر دې تال شي خلک دې پازبوي ما مخکې تا سره لږه جمع وکړه دې ته دې څه پام دی نه دی پام خلک ډېر سرونه ږدي نه دغه باید ونه کړي د تا مخکې چې کومه خبره وکړه خفه یې کړم دې خبرې نو ما سره خوند ما ته خو ډېر ملګري بیا وایي چې تا سره خوند هم کوي وایي چې ډېر بد نه ښکاري نو دا خو نه کوي دې په هغه کې په دې کې یو ښه پیغام جوړ کړه که نه یو ویډیو جوړه کړه په دې باندې یو وړه غوندې یو خبره ما کړې وه نو زه معلم یم نو ما ته زه هغه ته وایم د شاګردانو ته وایم اکثر ډاکټرانو د پویو خلکو په سر کې ویښتونه یې ډېر سوچونه هغه کړي په درسو کې که نه وایي ښه د جینکو ځکه اوږده ویښته دي لکه هغه وایي دومره سوچ فکر هغه لګي که نه زه به هم یو خاطره در ډېر صحیح شی دی والا چې ورته ویلی نه دا استاد یو ورځ هلته افغانستان خوست کې د تورشلې د غنم لونه چې وي که نه بیا خلک په عذاب وي د خولۍ سره تړلي وي زموږ یو خپلوان دی هغه چې د سار یې اچولی و خو زه نه وم پرې خبر هغه هم ګنجی و خو ډېر زیات ګنجی و زما رقم ته نه و د زما د کاکا زوی ورته وایي چې سار دې چېرته ایښی دی ورته چې هلته مې کترا کې ایښی نو ما د هغې ورځې نه وروسته شباب صاحب وویلې چې داسې ویښتانو که نرته برابر شي چې دې سره پته نه لګي چې دا طبیعي دي که دا مصنوعي دي او زه به دا کار ونه کړم کرکې مې ورنه وشو اوس داسې وکړه که اختر تېر شو یو ویډیو دی ښه پیغام جوړ کړه ګنجیان ډېر خلک پځبوي خو ما دا رول چېرته زده وي ولنه داسې یو څه برابر که د ښه موضوع دی راکړه په دې سوچ کومه چې د انسان کې مطلب یا ویښتونه یا دا موضوع دلته ډېره په افغانستان کې ډېره پزه یې لږ کږی یا خوله کږی یا شي باید دې پسې هغه ونه شي مطلب وایي دا ځینې خلک یو بل پسې خبرې کوي یا ته داسې تا ویښته کم دي یا دا داسې دا نقص او دا باید هر څه خدای ورکړه دا یو انسان په هره کم هغه ته هغه سره ښه ښکاري په یو کې به هر سړی خپل هغه سره ښه ښکاري که نه اجمال هغه د غټ ویښتې دي دې سره به ښه ښکاري او که دا رول دي دغه نو کېدای شي د دوه تره ویښتونه مې خلاص کړي او ما تېره ورځ هلته ناست وم بیا یو نفر راغی وایي چې چا باندې مې قرض نه راکوي وایي چې ته به دلته کښېنې زه به ورته یم چې ډاکټر صاحب راغلی دی ما ویلې چې که دا سړی ما نه پوښتنه وکړي زه په لمونځ ودرېدم نور یې ورته ووایي چې دا ډاکټر صاحب راغلی دی وایي ګوره پیسې راکړه راته چې سودا وایي سبۍ راسې ما ته ناسته چې څرنګه مې لمونځ وکړو لاړمه ما چې داسې نه وي چې اوس راته ځي خو خپل منځ کې پېژندل سره نو ما ورته وایي هغې راته وویلې وایي چې تا سر ما ته پیسې وبسلې هو د یو غم باید لږ کړی وای شباب صاحب څه لنډۍ چې ذهن ته نه درځي ټپې ترنم نه شي کوی والي ترنم خو نه خو یو لنډۍ به درته ووایم خاموش صاحب ته موږ هم بس یو ته ووایه څه د لیدونکي اول به شباب صاحب شباب صاحب ته ترنم وکړه ترنم کوه د کشربوله ورور زه ترنم ته وکړه یوه ګډه یو چې داسې لنډ ووایه چې یا د تنګي مستې زدرانې یا دغه یا بل شی ذهن ته درځي پاستې تنګي مستې زدرونې چې لکۍ جوړې چې وړکې بیا کابل ته سینا شیرینه یوره یو ټپه خو پکې واچوه مخ د کابل سترګې دې خوستې واه وای مخ د کابل سترګې دې خوستې دا تورې زلفې دې زدران غرونه دینه واه 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 ته زبردست بله م وایه ارشاد ما مې راوله په ارشاد ووایه ارشاد وای هسې که نه کېده په شګو دې اوبونه تړي هسې که نه کېده په شګو دې اوبونه تړي سړی دې مړ شي خو په چا پورې دې زړه نه تړي خبره ورانه ده لکه چې خاموش صاحب مخکې خبرې تېرې کړې یو دوه تانه م اورو زه اوس اوس یې وایه ته هم ښایسته ټپې دې وویلی
ارشاد ورته وایه که نه هله زه به ته ټپه وکړم بندې صاحب په دې شیانو باندې دوه وکړه درې وکړه چې بیا یوازې یم بیا ترانه مې ډېرې ښه کولی شم چې دغه راته لګېدلي بیا نواب وارخطا یم وایي پاسپورټ دې جوړ که دیدن راوړه پاسپورټ دې جوړ که دیدن راوړه زه په تورخم کې د کابل لارې څارم پاسپورټونه جوړېږي پاسپورټ دا خو ډېرې یو سړي کیک پرې کړی و چې پاسپورټ یې جوړ کړی ډېرې ګرانې خبرې دي او بله دا چې پاسپورټ راوړه دا سره کم لنډۍ ده د ځان لکه چې اوس ځان نه دي جوړه شاعر یم لږ ډېر لنډۍ خو شاعر نه لري دا صحیح خبره دا اوس ځان یې جوړه کړه نور څه درسي شباب صاحب که نه درسي ذهن ولا ذهن کې خو ډېرې خو اوس داسې د مینوالو ته څه پیغام لري دوی نه څه غوښتنه لري وروستیو کې اختر شپې ورځې دي دوی ته څه پیغام لري مینوالو ته خو زه هر وخت پیغام ورکوم خدای دې وکړي چې عملي کړي نو دا پیغام داسې مینه وکړي یو بل وبښئ او نفرتونه دې ورک مینه له چیز سره مینه یو بل سره مینه وکړي نفرت مه کوئ کینې مه کوئ مینه داسې خو نه ده چې یو مینه وي ولا هغه به عاشقي هغه به وي که نه نو مور و پلار سره مینه وکړي ملګرو سره دغسې که نه وطن سره مینه وکړي نفرت یې ورک شي د ویډیوګانو سره مینه وکړئ چې یوټیوب کې ښه مخکې وچلېږي که څنګه ده ځکه چې خواري کوي بیا چې ځای ونیسي بیا هغه خوند کوي ووله نو خوښی نو حمور صاحب ته څه پیغام لري ملګرو ته دی زه خو دغه پیغام لرم چې د اختر شپه ورځو کې دا زموږ نوکي ځوانان دي موټرې ورسره دي لږ بې احتیاطه ډرایوري کوي دغه ورونو ته چې دغه د اختر شپې د اختر شپې ورځې وي دغه په ځان مه خرابوئ او نور د شباب صاحب خبره چې ټوله مینه خوره کوي د ژوند تلویزیون درنو لیدونکو هیله ده چې تاسو زموږ خپرونه لیدلې وي شباب صاحب ورسره ملګري چې تاسو ته ما مخکې معرفي کړل په سوشل میډیا کې په افغانستان کې په نورو نړۍ کې ډېر مشهور دي او ډېر شهرت یې لاسته راوړی دی او دوی هغه دودونه چې موږ او تاسو هره ورځ د هغې سره مخامخ کیږو په یو ډېر ښایسته الفاظو سره خلک پوهوي او ښې لارې ته یې برابروي ما مخکې مو ویل چې په افغانستان کې د څو کاله جنګ روان دی شاید ډېر وخت داسې شوي وي چې د چا زړه خفه شوی وي او د دوی ویډیو یې کتلي وي خوشحال کړي وي دا ډېره غټه خبره ده نو اختر دی د خپل ځان ډېر خیال وساتئ شباب صاحب یو د موټرې د سکوټرې په دې وخت کې ډېر خلک احتیاط نه ورسره کوي په د اختر کې هم ځان تباه کړي او خپل فامیل ورسره په غم واړوي نو تاسو احتیاط وکئ په احتیاط سره لاړ شئ د خوښي ولمنځئ یو بل ته مینه ورکئ شباب صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم یو بل اهم خبره دا ده چې د پښتنه ټولنه کې اکثر ډېر خلک سره خپای نه خبرې نه سره کوي خفګان سره کوي نو دغه اختر ډېره ښه موقع ده باید سره ورشي سره یو بل ته لاس ورکړي ډېر ښه چانس سره او دا ډېر ثواب هم لري چې یو څوک یو چا سره په هغه کې ورشي او سړي مشي وکړي هغې نه بخښنه وغواړي او نو خدای دې وکړي چې دغه موضوعات نور زموږ ستاسو د ملک نه ورک شي د دې ټول بدبختي جنګ دی د جنګ نفرتونه راوړي دي ښه ده اوس په افغانستان کې سوله ده زموږ پروګرامونه نور هم تعقیب کوي او شته دي ملګرو همکاري کړې ده په ټولو پروګرامونو کې طنزیه ادبي ټولنیز او مرکې شته دي تاسو ښه وخت ولرئ ښه اختر ولرئ مننه
خپل خاورې ګدګرد منم خود دښمن د پار ډال یادېږي د خپل خاورې ګدګرد منم خود دښمن د پار ډال یادېږي په پښتونخوا کې نه په ټوله دنیا د دوی کمال د دوی جلال یادېږي چې سر ټیټي یې نه کړه زده په عمر چې سر ټیټي یې نه کړه زده په عمر داسې ښاغلو ازمرو وطن دی قربان قربان مې سر او مال شورنا وزیرستان د پښتانو وطن دی وزیرستان د پښتانو وطن دی د تور تور